اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمن درونو خويندو، تاسو به یو څیز ډیر زیات اورئ چې هغې ته وایي ډوپامین، او اکثر ډوپامین ذکر ډیر کیږي د مختلفو دوايانې چې کومې دي خصوصا زموږ د ذهني صحت لپاره. یعنې وایي دا په ډوپامین باندې دا اثر کوي او ستاسو ډپریشن ختموي، په ډوپامین باندې دا اثر کوي او ستاسو دغه توهمات چې کوم دي یا وهمونه چې کوم دي یا دا څیزونه کموي. دا چې په ډوپامین باندې اثر کوي نو ستاسو بدن ورسره ریلیکس وي او ستاسو بدن ورسره اکټیو وي. نو د ډوپامین څه څیز دی او د دې زموږ په ژوند کې څه رول دی، دا چرته وي، څنګه راځي، او که دا کم شي څه کیږي، او که دا زیات شي نو څه کیږي. نو زه نن تاسو سره په دې باره کې خبره کوم او دا غور سره ووري تر اخره پورې وګورئ نو تاسو ته به یقینا فایده حاصل شي. عزتمندو، زموږ په دماغو کې چې کوم اکټیویټیز روان دي او څنګه تاسو ته پته چې زموږ د دماغ چې کوم دی دا ټول وجود کنټرول کوي. نو زمونږ پاور هاوس چې کوم دی د بدن هغه دی جی جناب دماغ. اوس تا دماغ چې اکټیو وي ټیک وي نو هغې سره به ستا نور ټول اکټیویټیز چې کوم دی دا ټول ټیک وي. نو په دې دماغ کې مختلف قسم کیمیکلز راځي چې هغه کیمیکلز مختلف کارونه کوي، لکه دې کې ډوپامین دی، دې کې سیروټونین دی، دې کې چې کوم دی نو میلاټونین دی. دا مختلف څیزونه دي چې د هغې د وجې نه مختلف څیزونه کیږي زموږ په دماغو کې. یعنی اوس ډوپامین دی په دماغو کې چې د ډوپامین مقدار پوره وي نو هغې سره به څه کیږي، ډوپامین مقدار چې پوره وي نو ستاسو سلیپ او ویک سایکل چې کوم دی دا به نارملی، یعنی چې څومره تا ته خوب پکار دی هغه مره به کې، او چې څومره تا ته په ورځ کې ویښ پاتې کېدل پکار دی هغه به کې. نو داسې به نه چې ګینې تاله به بې ټایمه خوب درځي او یا به چې کوم دی ته د شپې ایسپیسه بې ټایمه پاسې چېرې مانه خوب وتښتېد. نو که ډوپامین لیول ښه وي ستا د شپې خوب به ټیک وي، د ورځې به فرش وي. دې نه علاوه زموږ موډ دی، یعنی دا زړه مې چې خفه خفه دی، بس دا زړه مې نسکور دی، دا زړه مې داسې دی، نو دا موډ چې کوم دی ډوپامین یو موډ الیویټر دی. ستا موډ ټیک ساتي که دا ډوپامین مقدار ستا په برین کې پوره وي نو ستا به زړه کله هم ډوب ني او ستا به زړه کله هم خفه ني. نو دا ډپریشن چې راځي دا اکثر د دې ډوپامین د کمېدو په وجې ډپریشن او انزایټي راشي یا جنجټ راشي. بنده چې کم دی نو هغې سره داسې یو داسې ذهني کیفیت ته لاړ شي چې په ځان نه پوهېږي چېرې څه روان دي ما سره. هغې نه علاوه د دې ډوپامین اثر زموږ په بدن باندې، یعنی زموږ بدن جاری ساتل، روان ساتل، زموږ د بدن فرش ساتل، دا د ډوپامین کار دی. بیا زموږ په اولګه، زموږ په تنده کې زموږ د دې برین چې کوم دا کیمیکلز دي، ډوپامین دی، سیروټونین دی، میلاټونین دی، د ټولو څیزونو ډېر زیات رول دی. نو یعنی ستاسو اکټیویټي نه والا ستاسو تر اولګې تندې پورې تر خوبه پورې دا هر څه د ډوپامین کنټرول کې دی. او ډوپامین چې ښي نو ستاسو د وجود انرژي لیول چې کوم دی دا بم ښي. نو د وجود انرژي لیول، د دماغو انرژي لیول، د دماغو الرټنس، ستاسو یاداشت، ستاسو خوب، ستاسو خندا، ستاسو هر څه چې کوم دی نو دا جناب تړلی دی ډوپامین سره. د ډوپامین لیول چې کمیږي هغې سره به وجود کې کمزورتیا راځي، عصبي کمزورتیا به راځي، ډپریشن به راځي، ستوماني ستړیوالی به راځي، اولګه به ختمیږي. دا ټول څیزونه دا به ورسره یقینا چې کېږي. او تاسو که یو ډپریس سړی وګورئ نو د هغه نه په ځان باندې کار وي، نه په جهان باندې کار وي، په ذهن هم بوج وي، اولګه هم ني، بدن هم ستړی ستړی، د هېڅ کار ني، د هېڅ روزګار ني. نو خلک وایي چېرې ډپریشن سره د جسماني طاقت سره تعلق دی. نو ډپریشن سره بالکل تعلق شته. طاقت چې کله ستا ذهن فرش وي، ډوپامین پوره وي، نو ته به ذهني، جسماني او هر طریقې سره بالکل فرش وي. نن زه تاسو ته هغه څیزونه ښیم چې کوم ستاسو ډوپامین لیول زیاتولی شي. نمبر 1 زموږ نارمل سرکیډین ریدم، نارمل بایولوژیکل کلاک چې کوم زموږ په وجود کې دی، زموږ په دماغو کې دی، چې موږ ته وایي چې شپه شوه او ورځ شوه، د اوده کېدو ټایم شو، د پاسېدو ټایم شو. نو دغه بایولوژیکل کلاک یا سرکیډین ریدم برقرار ساتلو لپاره ښه دا ده چې سحر وختي تاسو پاسئ او د ورځې خپل کار روزګار د ورځې په رڼا کې، او څنګه چې د ورځې رڼا ختمیږي زموږ برین ته دا سیګنل میلاویږي چې بس شپه را روانه شوه، نو زموږ سرکیډین ریدم وایي چې یاره اوس د خوب ټایم شو. اوس چې کوم دی د دماغ د سپیډ به لږ کم کړو، د دې د آر پی ایم به لږ را کم کړو، او اوس چې کوم دی دا کس به بیډ له لاړ شي او دا کس به اوږده شي. نو هغه آر پی ایم را کمول دا اکدم نه کېږي، دا به رو 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 دغه آر پی ایم را کم شي او دا راشي داسې لیول ته چې ستاسو د بدن چې کوم انجن دی، برین دی، هغه رو 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 هغه دغه ته لاړ شي، موډ ته لاړ شي چې ته بیډ له لاړ شي نو تاله ډېر په آرام باندې خوب درشي. نو خوب نارملایز کول دی کې د سحر وختي پاسېدل، ډے لایټ یوټیلایز کول او بیا په وخت باندې سملاستل دا ډېر زیات ضروري وي
او دې عادت سره ستا ډوپامین لیول همیشه دا های وي. بیا چې کوم دی سن لایټ ایکسپوژر، خپل بدن همیشه نور ته مخامخ کوئ، نور ته کیناستل، نور ته ټایم تیرول دا ډیر زیات ضروری وي چې دې سره ستاسو ډوپامین لیول په برین کې دا ورسره زیاتیږي. دریم چیز دی جناب لایټ ایکسرسایز، جاګینګ کول، رننګ کول، لایټ ایکسرسایز کول، دینه علاوه چې کوم دی لایټ شان گیم کول، دې سره ستاسو ډوپامین لیول چې کوم دی نو دا زیات وي. نو ستاسو به زړه خوشاله وي، ډیپریشن به ني، انزایټي به ني، بدن به هم دغه یو سټیمنا جوړوي، ستاسو به ستوماني نه وي. بیا ورپسې راځو جناب بل سیسته چې عادي خوراک. اوس په خوراک کې لا تعداد داسې سيزونه دي چې هغه تاسو استعمال کوئ نو ستاسو ډوپامین لیول چې کوم دی هغه پوره وي. په هغه کې د ټول نه اول چې راځي نو فرش گرین ویجیټیبلز یعنی د شنې سبزیانې راځي، ساګونه شو، سلاد شلو یا مختلف فرش ویجیټیبلز شلو. ستاسو وجود کې چې کوم وایټامین بی کمپلیکس هغه سره راځي، آیرن راځي، وایټامین سی راځي، وایټامین ای راځي، دا سيزونه چې راشي نو یقینا چې ستاسو نروز ور سره مضبوط وي او هغه سره ستاسو کم چې ډوپامین لیول دی اور سره پوره وي نو تاسو فرشي، تاسو چرته ډیپریشن ته نه ځئ او تاسو بدن ور سره همیشه خوي. بیا جناب راځو فروټس ته. کم چې تازه فروټس دي انتهایی زیات اهم دي نو کله دې تاسو استعمال کوئ دې سره ډوپامین لیول تاسو خوي. بیا جناب راځو ډرای فروټس ته. په ډرای فروټس کې غوز، بادام، کاجو، کاشکاش دا داسې سيزونه دي چې تاسو برین اکټیو ساتي، تاسو ډوپامین لیول همیشه بره ساتي، تاسو ډوپامین لیول خوي. نو دې سره په ډیپریشن کې کمی راځي. دې سره چې کوم دی نو تاسو سلیپ سایکل، تاسو د ورځې چې کوم افادیت ته، تاسو چې کوم د شپې کوم آرام دی او د وجود چې کوم سټیمنا دا کوم ستومانی دا اور سره ډیره زیاته خوي. نو دې سره یقینا تاسو دغه ډوپامین لیول ورسره ډیر زیات خکېږي. بیا جناب یو بل سیس چې کوم دی عادي میډیټیشن. میډیټیشن باندې اکثر خلک نه پوهیږي دا سوي، یعنی ځان ته د لږ وخت لپاره مکمل صرف خپل ځان ته چې ته په خپل ذات کې د ننه وګوري چې بل څه نوي، بل आवाज نوي، شور نوي، یو داسې ماحول وي هغه ته لاړ شي او لس شل منټه خپل سترګې بند کړي او په دې باندې سوچ وکړي چې ما نن ورځ کې څه وکړل، سبا ورځ کې به څه کومه، ما نه څه غلط وشو، اکثر ټیکول غواړي، څه ما نه ښه وشو چې په هغې زه خوشحاله یم، څه ما نه داسې غلط وشو چې په هغې باندې زه کوشش وکړم چې دا ما نه بیا کېږي نه. دې ته میډیټیشن وایي، یعنی خپله تجزیه په خپله کول، خپل کیتارسیس کول، خپل ځان ریفریش کول، د خپل کمپیوټر یو ځل بیا سټارټ کول، دا شي نه که تاسو کوئ نو دې سره هم ستاسو ډوپامین لیول چې کوم دی نو ډیر زیات خوي. نو که یو کپ چای یا کافي ځان سره واخلي او چرته یو طرف ته کینی او خپل سترګې پټې کړي، اوږدې اوږدې ساګانې الې لکه د یوګا په شان، او دا میډیټیشن دا سوچ کې خپل برین په دې تازه کې خپل برین سټارمینګ وکړي نو یو سیلف انالیسیس وشي، ځان انالایز کړي چې زه څومره اوبو کیمه، څومره ښه سړی یم او څومره بد سړی یم. دا درته پته لګي. یو بل دا چې نیچرلی به ستا ډوپامین لیول چې کوم دی دا زیات شي چې کوم به تا ته ذهني او جسمانی دواړو طریقو سره فایده درکوي. بیا اکثر خلک ډیر سیزونو کې چې کوم دی د یوګا ذکر کوي چې یوګا دام یو میډیټیشن دی، خپل انالیسیس دی، ځان سره خاموشۍ کې کیناستل دي، خو دا ډیپ بریدینګ، اکسیجن اغشتل، تازه هوا اغشتل دا بهترین سیز دی د دغه ډوپامین لیول زیاتولو دپاره. نو په سحر کې چې کله تاسو نور خاته ته ګوري په دغه ټایم کې، هغې ټایم کې فرش هوا او خصوصا د سن سیټ چې کوم دی ماښام کې تاسو دغه ګوري او دغه ټایم کې فرش هوا، دا که تاسو والی دې سره یقیني طور ستاسو برین کې چې کوم ډوپامین لیول دی دا زیات شي، دا ښه شي او دې سره ستاسو ډیپریشن، انزایټي، عصبي کمزورتیا، ذهني او جسمانی دواړه کمزورتیا ورسره ختمېدی شي. کوشش کوئ په ښه څیزونو کې ځان انګیج کړئ، په تلاوت کې، په ریډینګ کې، په ایکسرسایز کې، خپل فیملی سره، خپل دوستانو سره او پازیټیو څیزونو کې ځان انګیج کړئ، نیگیټیو څیزونو نه ځان وساتئ. خپل ډیر خیال ساتئ. الله پامان.